سورة النور کې به الله بل حکم راولېږي چې وانکحوا الایام بے واده الکانو بے واده جنکو ودونه وکي زکه کوم ملک چې ودونه نه په ملک زناونه عامي دا د الله رب العالمین حکم دی په سورة النور کې چې بے واده خلق له ودونه وکي او نبی صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته ویلو چې علی په درې شیونو کې به رسواله نه کوي درې شیونه دي چې کله وخت راغی هغه خپل وخت نه رسته کې یو دا چې کله د مونږ وخت راغی د مونږ به خپل وخت نه رسته کې چې لکه اول به دا پلانې کار وکم ورسته به مونږ کوم نه چې د مونږ وخت راغی متصل مونږ وکړو دا غي نه رسته بل کار کوا او دوی ته ویلو چې علی چې کله د جنازي وخت ورسېدا نو به د جنازې نه رستواله مکوا زکه حدیث راغلی دی ومن کرامت المیت دفنه د مړي کرامت دا چې په قبر کې خښ شي او به بل حدیث کې د سره راغلی دی ولا ينبغي لجيفه المسلم ان تحبس بين ظهران اهلها د مسلمان د جيفه کله چې د مسلمان روح وزي تبه مردار ده نو حدیث کې په دې الفاظ راغلي چې د مسلمان د مردار بدن لدا ایسا نه دی مناسبه چې د سار او د ماسپخین په مابین کې دا په خپل کور کې ایثار شي چې کله دا مړ شي نو چې کله انسان مرشه څوک مرشه نو د سار او د ماسپخین په مابین کې څومره وخت دی د عمر نه دي سار او پکاداری کې دا قبر لوړی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم حکم چې علی رضی الله عنه ته وکړو او درې متدسی وی چې علی والائمه اذا وجدت لها كفه کله چې بے واده علی کې او بے واده جنې او د هغه لپاره مثال پیدا کې نو به هغه واده وکا وای دې درې کارونه کې وتر سوال نه کوي د وجه حدیث کې راغلی بنی اسرائیل کې چې اوله په نار راغلی د امر زنانو د وجه راغلی دا چې څوک به بس جرګې لران لور خور د مال راکا نو دی به چې پلانې مالدار براشه پلانې مالدار براشه غوله به ورکما دا پتنو په بنی اسرائیل کې مشکات کې حدیث دی کله چې په تاسو باندې چا جرګه وکړه دا غي اخلاق او اسلام تاسو تخخ کار شو نو هغه دا ور په ځګه غني کورم نکلا یو فساد عریض براشي یو پلن فساد به تراشي یو به سورۃ نور کې الله به بل حکم راولېګا چې ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء اے مسلمانانو جنکی په زناونو باعث کوي دا جامع کلمه ده الکان په زناونو باندې باعث کوي چې تول واده نه کې زوی دې واده ولا نه کې نو دا باعث بدی چې زنا به وکي مسؤلیت به تاسو متوجي جامع کلمه ده الکان د سجده ملي کې چې ادبه په زنا باندې باعث کیږي